سلامونه دویچ او پښتو جرمني په پښتو ټپونه یا Verletzung په جرمني ژبه. لومړی د Verbrennung سوځېدنه د اور یا د لمر له وجې څخه وشي. د اشنیټ زخم یا پرې کېدنه. د Verrenkung بې ځایه کېدنه. د Gehirnschütterung د مغزو ټکان. د Bruch د هډوکي ماتېدل. د Zerrung د عضلې کش کېدل د فشار له وجې. د Verstauchung مچ یا د رګه غوښتنه د لاس یا د پښې. د Prellung د زخم د دروند ګوزار له وجې څخه زخم یعنې هډوکی نه وي مات شوي وي، نه پکې غونډه شوي وي. د Muskelsteifheit د عضلاتو سختوالی